ښه دوستانو نو دامن کو خو د چکر ځای د ډېر ښایسته ځایونه لري نو زما خو ډېر خوښ شو ستا خوښ شو که نه څه ځای دی زما هم خوښ شو زه اول ځله یم دلته راغلی یم په دامنیکو کې خو راغلی یم هغه رسټورانټ ته خو په دې پارک کې یوه ځله ځي شادوګان ډېر زیات دي زما ډېر خوښېږي نو بل ځل چې ما دلته ماسکریم واغوسته شادو رانه وتښتوله نو دې کې به څه شی وی ګوډه ګاډي ګوډه ګاډي بکي ګاډي او مونږ پکې نه ځو نه پوهېږم چې دا په خپرونو کې راځي که ولاکس کې راځي نه پوهېږم دا به دنیا نه پوښتنه وکړم ما غوره را رواش خیلی خوش دارم و به خود غزاله جان از افغانستان رسید و ما گفتم خیلی حق منم نخوری به ما بانی در طول ملکونو تاسو ګورئ د یو حالت هم ښه نه دي نو دا ریزن وای زه ستا د مینې نه منکره نه یم حالات خراب دي برابر نه یم آی از عشق تو من دستم بشویم یارمی حالا از عشقش دست خاششتی یا نه هنوز همون تو مانده نه شوشتم دست ما سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته امید ساتم چې ښه به وئ روغ جوړ او خوشحال به وئ څنګه چې ګورئ یو ځل بیا زه غزال نظري ما سره آیلین جانه او دنیا غزل هم خپرونه کې موجوده ده نو نه پوهېږم چې دا په خپرونه کې راځي که ولاکس کې راځي نه پوهېږم دا به دنیا نه پوښتنه وکړم او آیلین جان ته هم چنان سلام دنیا جان سلام خوب هستی سلام امید میکنم جور و صحتمند و سرار باشین سلام لیدونکو امید لرم چې جوړ او آرام به اوسئ نو ګورو بانو چې ولاک کې راځي که خپرونه کې راځي دنیا جان چیال داری خوبی؟ دنیا جان خوبین؟ ما هم سلام تقدیم میکنم برای شما غزاله جان و به خودت عزیزم خوب هستین خوش هستم که شما را میبینم از نزدیک و امروز گفتیم باش که بهار آمد در خانه دلای ما تنگ بود گفتیم ببینیم و بگردیم تا کسات ما طی شود بله یا نو ګران دوستانو ولې چې څه وایي جمع ختم شو او پسرلی راغی ونې ټول ځایونه شنې شنې دي دې سره سره دنیا ټوله په رښتیا دنیا شنه ده او دا غزل دنیا دا هم ورسره شنه شوې چرا امروز سبز پوشیدی ما گفتم باش که بهار است ما هم سبز بپوشم ماشاءالله نمود تا میته مقبول میگه برش نو ګران دوستانو مونږ راغلو دمن کو ته چې لږ شانتې انجوای وکړو که نه ساعت تیر کو نو کور کې کښېنه خوره اوده شه پاڅېږه نور بس کار روزګار نه ده معلوم آیلین جان شو او دنیا شو مونږ دا تصمیم لرو چې راشو دمن کو ته و ناگفته نمانم باید از غزاله جان تشکری کنم چون که ما غوره را رواش خیلی خوش دارم و به خود غزاله جان از افغانستان رسید و ما گفتم خیلی حق منم نخوری به ما بانی باز غزاله جان برای ما آورد تشکر یک جهان حقت میشد فارکم به خاطر که امو غوره یک چیزی است هوسانه است دیگه ما دوستای عزیز برنامه قبلی را دیده بودین بعدش برنامه معنو را دیدین کتش برنامه گرفته بودم اینم چی میگه یک نظر واری با کلی دوستای ما تقسیم کردم دنیا جان دیگه چی میگه نصیبش بود تو که نه با خود رواش هم آوردیم غوره هم آوردیم چشتمون در موتر است فکر کنم دیگه بعضی کساس نمی غوره رو دوست ندارم خود دوست داری فکر کنم بسیار زیاد من خیلی خوش دارم غوره رو من که دیدم با در اینترنت یک دفعه وایرال میشه در اینستاگرام در تیک تاک من که دیدم گفتم یا خدایی که باز خودت ویدیو ماندی گفتم باش برات میای گفتی یا و خیر ببینی غوره رو همه دخترها در افغانستان که همه دخترها از خوش داره ای خو گپ واضح است دیگه ما هم خوش دارم تو هم خوش داری متزوی اسو خبرې وکړم البته دوستانو موږ راغلو دامن کو ته نو موږ سره تر اخره شیبو پورې پات شي چې د دامن کو چکر به څنګه وي څنګه غزل جاني نو زما په نظر خو به ډېره ښایسته وي ولې چې داسې ښایسته ښایسته نجونې دي نو طبعا چې هغه چکر هم ښایسته وي که نه دنیا ته خو پښتو پوهېږي پښتو ژبه باندې بلده یې مطلب ستا مینهوال به هم ډېر زیات وي که نه راشه چې لږ پښتو خبرې وکړو که څنګه صحیح ده زه پښتو خبرې کولی شم لیکن تا سره مې هر وخت فارسي غږېږم په دې خاطر بیا فارسي وایم ښه خیر اوس داسې فکر کوه چې ته مینهوالو سره خبرې کوې ځینې ملګري دي چې هغه په فارسي باندې پوهېږي نه هغه وایي چې تاسو څه وایي موږ نه پوهېږو نو تاسو اکثر په پښتو خبرې کوئ بالکل صحیح ده نو اوس بس خبره چې راشي نو موږ به داسې لاړم شو خبرې به هم وکړو نو تاسو رښتیا یو خبره چې دنیا غزل نه پوښتنه کوم دا خو یو سینګره ده تاسو یې پیژنئ نو اوس فی الحال داسې سندرې لږه کم البوم وځي دا ولې راځئ خبرې به مو وکړو لاړ به شو نو وجه څه ده وجه دا ده چې ټولو دوستانو ته معلوم دی چې حالات ښه نه دي د افغانستان د ټول ملکونو تاسو ګورئ د یو حالات هم ښه نه دي نو دا ریزن دی چې موږ به سندرې ریلیز کوو نه ښه نو په دې وجه
وای زه ستا د مینې نه منکره نه یم حالات خراب دي برابر نه یم نو دنیا جان هم برابره ده خو حالات ټیک نه دي که نه نن سبا پاکستان کې افغانانو لپاره لږ شانتې پابندیانې هم دي په دې وجه نو نشي کولی چې آزاد ځای کې لاړ شي مطلب خپل هغه سندره جوړه کړي دا سندره چې مطلب اوس ریلیز کوي څنګه یوه سندره ده پښتو ده دري ده اردو ده څنګه ده ما یو ټپې جوړ کړی ده واو چې اول ځل مې دی اول ځل خو نشم ویلی یو تقریبا 9 کال مخکې ما یو ټپې ویلو نو اوس بیا مې یو ټپې جوړ کړی ده او 2 نوې سندره دي هغه هم لږ مست غوندې دي او شاد سندره دي نه هغه سونګ خو به دلته زمزمه نه کوم په دې خاطر چې هغه به سپرایز وي ولې به زمزمه کوو یو سندره ده چې مطلب د ایلین جان هم ډېر خوښېږي او ښایسته سندرې هم ویلې دي ته باش मतलब सो आई गम होय तो आई नहीं मेरा दामात आई जान का तम करी में कना मम में कना फरमा अरे तोरा बाकी बेगोया म्यारो में हाय गर यार दिगार दरी बेगोई बेवफा हाय از عشق تو من بستم بشویم یار می های از عشق تو من بستم بشویم یار می حالا ازش خشدس خاششتی یعنی هنو زمان تو مانده نه شوشتم دستم خب عاشق چی میگه دنیا عاشق شده تا نوزه دی دنیا فکر نکنم کسی باشه که عاشق شده نباشه ما عاشق شدیم عاشق هنرم هستم عاشق فامیلم هستم عاشق وطنم هستم هر کسی هست یعنی یک مخاطب خاص داشته باشه یعنی مثلا اون قصه عاشق را میگم نه تا اول پیدا نشده فکر یعنی تا هنوز پیدا نشده که دنیا جان عاشق شده باشه ګران کتونکو دنیا خبرې به مطلب دوام لري ایلین جان به هم ډېرې خبرې لري نو زه پاس دنیا خبرې پاتې دي او دنیا جان دنیا سره موږ سره پاتې شي وګورئ تاسو هم چکر وهئ تاسو باندې چې فري چکر ګورو ها دوستانو نو دامن کو خو د چکر ځای د ډیر خسته ځایونه لري نو زما خو ډیر خوښ شو ستا خوښ شو کنه او خسته ځای دی زما خوښ شو زه اول ځل یم دلته راغلی یم په دامنیکو کې خو راغلی یم هغه رسټورانټ ته خو په دې پارک کې یوه ځله دي هغه غذا جانې لکه دنیا جانې زما هم پهله ځل دی چې زه هم راغلی زما فرست ټایم دی زما دنیا جان هم اول ځل دی او د ایلین جان هم خو زه پکې ډېره زیاته راغلی یم لکه مطلب داسې اس یو مطلب خوند راکوي پته نشته ولې یو پکې شادوګان ډېر زیات زما ډېر خوښېږي بل ځل چې ما دلته ماسکریم اغوسته شادو رانه وتښتوله نو دې کې به کښېنو ده ته څه شی وایي ګوډه ګاډي ګوډه ګاډي په پاکستان کې خدا وایي نه ګوډه ګاډي نو دوستانو ګاډي بولتے ہیں نا بکی 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 ګاډي او مونږ پکې نه ځو ها سبا چې دا دروازې خلاص کو بسم الله مال راکلاس سلامت دینه بس پیسې راکې ستاسو لاس مې ونیو ښه ما او هیلپ مې تاسو سره وکړله صحیح ده ضرور اوس ګورو چې دې کې مونږ صحیح ساس لرو کمره بین سے بھی راشه تم آجاو بس پنجاب ته راغلي وو ښه دوستانو د ګاډۍ کې مونږ کېناستېدو مونږ ورته ګاډي وایو که نه په خپل په افغاني ژبه کې نو ګورو چې څه کېږي چې څه احساس لري ایلین او نه دنیا احساس خوب دارم ډېر ښه احساس لرم په دې ګاډي کې وډار شوې که نه دومره د ډار څیز نه دی نو نه مړه دا خو د ډر شی نه دي ځینې نجونې وي که نه ډېر زیات نازولې وي که نه هسې نازونه کوي چله یېرېږم او داسې هغسې دا کاتې کله کوي
نازول خو خود یم خو دا کارونه به نه کوم ما نه دا کارونه به خوښ نه دي ستا دا کارونه خوښ نه دي بې ځایه نازونه به ما نه خوښ نه دي بالکل لا بې ځایه نازونه واقعا هم ښه نه وي ښه دوستانو نو تاسو دا ځایونه چک کوئ وګورئ موږ هم لکه انجوی وکړو خپرونه به هم دلته لږ ودرو تاسو دا ځایونه وګورئ وایي داسې پورې راوستلو واپس یې وړئ که خواته بوزي څومره سپین تکه سپینه هغه ده اسب سر ये बस एक ही राउंड है دا په اردو باندې پوهېږم خو زه پرې نه پوهېږم چې دا څه وایي ښه دی په اردو باندې پوهېږم دلته تاسو ویلي والا مې ما دنیا جان نه تاسو کو کنه ما څه خسته اردو باندې پوهېږي دا ته غزل جان پوه شوی هغه دنیا جان کنال ته غزل جان نه دنیا جان دا لکه غزل تاسو ته څنګه دی خیر زما د نوم لکه مطلب دنیا غزل غزل نظر بس یو شان راځي بس زما 15 کاله شنو په پاکستان کې هسې هم په افغانستان کې هم چې زه وم په پاکستان کې زما تلل راتلل وه او په دې خاطر ما اردو زده کړې ده اوس دلته مدرئ او بس دلته ودرې نو ختم شو د دې دومره کم زینه 4,000 روپۍ دوستانو 4 نه یو او 4,000 اخلي 4,000 روپۍ نه رښتیا 4,000 په یو منټ لار یو نه منټ لارم نه و دوستانو نو ګورئ یو منټ لاره نه وه او موږ یې 4,000 روپۍ واخیستو که نه دا ظلم دی ظلم موږ ته د انصاف میلو شي که څنګه انصاف نشته دوستانو نو اوس به لاړ شو لږ خو باز بوز وروره आप डाल लेना और लगा देते हैं نه بس پرېږده پرېږده ما خو نه دی نیولی आप डाल लेना और लगा देते हैं نه بس پرېږده پرېږده ما خو نه دی نیولی ښه دوستانو 4,000 روپا 4,000 روپا گفت خزینه ما خجوه دوستا رفتیم پس آمدیم ظلم از ظلم بسیار ظلم این خسته اینا جمع کردن دوستا عزیز والا آدم نمیکن دوست دارم خودت چطور دوست داری؟ من صدای رباب بسیار زیاد دوست دارم در آهنگم باید صدای رباب باشه ښه ګرانو دوستانو کتونکو امید ساتم چې تر دې دمه موږ سره وئ د دغې خپرونه به مو تاسو ډېر ډېر خوند اخیستی وي د منو کو چکر موږ پکې پیسې ورکړي او تاسو پکې فری چکر وواله که نه ویډیو مو کتله دنیا خوښ دې شو که نه لږ فکر دې بدل شو که نه والله ډېره خوښ مې شو دلته او د ټول نه مهم چې تاسو سره یم او ډېره خوښ شو ما د دا چکر ډېره زیات او ډېره مننه خوشحاله اوسئ نو داسې ښایسته جنۍ سره ګرځي او خوشحاله هم نه شي دا خو ظلم دی او دا خبره ده خایلین جان ته څنګه خفه شوې خو نه یې ته خو ډېره مېلمنه وې هغې په خاطر نه ما مېلمنه البته ما ته هم ډېره خوشحال ډېره ما ته خیر زه ډېر ښه خبره ده چې تم خوشحاله شي دنیا جانه هم خوشحاله شوه نو ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به هم خوشحاله وئ دنیا څه پیغام لري کتونکو ته خپرونه بس ختمه شوه بس دا پیغام لرم چې هر ځای ته یې تاسو ټول خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ او نو زما سندره را روان دی انشاءالله بس وګورئ نو ایلین جان ته څه ویل لري که نه نه خاص ویل نشته لکه کومنټونه کې زموږ ملګرو ویلي او دوستان ویلي چې هغه د تاسو پښتو خبرې نه کوئ دا وایه ستاسو دا ځل پښتو برنامه دا ګیله مو ختمه شوه ګیله مو ختمه شوه خدای وکړي چې ستاسو دا برنامه خوښه شي تر بله خپرونه پورې تاسو په لویو بخښونکي لاس سپارم چې یاست خوشحاله اباد او سوکاله او بالکل کتونکو چې ناوخته شوې هم دا چې مطلب لاره موږده ده لږ شانتې کور ته ځان ورسوه وسې نه چې خدای مه کړه څه نه ښه وختونه ښه شي الله مو مل شه هر چېرته چې هستې ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ بای